بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په نننی کلاس کې به موږ تاسو ته پریپوزیشن کوو پریپوزیشن چې کومه د ماته یو ملګری کمنټ کړو او دا هغه ډیر زبردست کمنټ ځکه کړو چې پریپوزیشن چې کومه د انګلیسي د زده کولو لپاره ډیر مهم دی یعنی تاسو چې کوم ځای کې هم ټیسټ لاله چې کو انګلیش کې یو شی راځي نو پیله به کې پریپوزیشن پہلے به preposition بیا به نور ارڅ تاسو په انګلیش کې راځي نو preposition وایي څه ته A preposition is a word which show the position of a noun or pronoun. یعنی دا preposition چې کومه ده دا موږ سره هغه لفظ دی هغه لغت دی چې دا موږ ته پوزیشن ښیي د ناون یا د پروناون یعنی د یو کس موږ ته پوزیشن ښیي یعنی چې دا کس دننه دی بهر دی د پاسه دی لاندې دی یعنی په کوم ځای کې دی نو که چېرته تاسو نه څوک ته پوه څوک چې preposition څه ته وایي تاسو به ورته وایي preposition is a word which show the position of a noun or pronoun یعنی دا به موږ ته د ناون څه ته وایي د یو کس ته وایي یعنی یو هلک ته وایي بیا پروناون چې کومه دی he she it پروناون هم چې کومه دی which is used instead of a noun یعنی پروناون چې کومه دی دا د ناون په ځای باندې استعمالیږي نو پروناون او ناون یو شی دی مطلب پریپوزیشن موږ څخه هغه لفظ دی چې دا موږ ته د یو کس پوزیشن ښیي یعنی دا کس په کمره کې دننه دی یا دا کس بهر دی یا دا کس د کمرې د پاسه دی کوټې د پاسه دی یا د کوټې نه لاندې دی یعنی دا کس په کوم ځای کې دی نو د هغه موږ ته ټول پوزیشن ښیي په ننني کلاس کې به زه تاسو ته د دې ټایپس هم کوم ډېر په تفصیل سره به انشاءالله په دې باندې خبرې کوو او دا ټول به درته زه په اسانه طریقې سره زده کوم خو تاسو ته دا ریکویسټ دی چې کلاس تر پایه پورې ګورئ ځکه چې پریپوزیشن چې کومه دی دا ډېر زیات مهم دی ملګرو د پریپوزیشن چې کومه دی موږ 7 قسمونه دي پهلنی قسم چې موږ څه کوم را سره ټایم پریپوزیشن یعنی ټایم پریپوزیشن کم پریپوزیشن دی دا موږ سره هغه پریپوزیشن دی چې دا موږ ته وخت ښیي یعنی ګوره زه تاسو اوس په دې باندې یو سنټنس کوم I will meet you at 3 PM یعنی دې موږ ته یو پوزیشن وښودو که نه د ټایم یو پوزیشن یې موږ ته وښودو چې I will meet you at 3 PM یعنی زه به تا سره په 3 بجې میلاویږم زما به تا سره په 3 بجې باندې ملاقات وي تاسو ته چې را سره کم لیکل هم ښکاري ایټ آن ټو بای دا چې کومه دی موږ سره پریپوزیشن دي یعنی ټایم پریپوزیشن موږ څخه هغه پریپوزیشن دی چې دا موږ ته د ټایم پوزیشن ښیي یعنی 3 بجې خو موږ ته یو معلوم ټایم دی که نه نو دې نه مخکې دا ایټ ولګېدو نو دا موږ سره ټایم پریپوزیشن یعنی یو کس سبا موږ په 3 بجې باندې میلاویږو نو دلته چې دا ایټ کومه دی دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره پریپوزیشن او بیا کوم پریپوزیشن دی یو سپیسیفیک یو خاص پریپوزیشن دی چې هغې ته موږ وایي ټایم پریپوزیشن یعنی دا د پریپوزیشن یو قسم دی ټایم پریپوزیشن د پریپوزیشن یو قسم دی بیا بل موږ سره دویم نمبر قسم چې کوم را سره هغه دی پلیس پریپوزیشن پلیس پریپوزیشن څه ته وایي چې دا موږ ته یو ځای ښیي یو ځای موږ ته د یو ځای موږ ته پوزیشن ښیي یعنی د بوک از آن د ټیبل یعنی دی موږ ته وښودو که نه چې د بوک از آن د ټیبل دا آن چې کومه دی دا دلته موږ څه دی پلیس پریپوزیشن دی یعنی دې موږ ته وښوده چې دا بوک چې کومه دی دا د ټیبل یا د میز د پاسه پروت دی نو دلته چې د آن کومه دی دا موږ څه دی پلیس پریپوزیشن دریم نمبر چې کوم را سره هغه دی ډایرکشن پریپوزیشن ډایرکشن پریپوزیشن دا موږ سره هغه پریپوزیشن دی زه تاسو ته ډېر په اسانه طریقې درته زده کوم په پښتو کې درته بالکل ډېر په ښایسته طریقې سره زده کوم ډایرکشن پریپوزیشن دا موږ سره هغه پریپوزیشن دی کوم چې موږ ته د یو طرف پوزیشن ښیي یعنی دا کس کم طرف ته روان دی دا موږ ته دغه ډایرکشن پریپوزیشن چې کومه دی دا موږ ته یو ډایرکشن ښیي یو طرف موږ ته ښیي چې دا سړی کم خوا روان دی ګوره شي واک ټو د سټور یعنی موږ ته وښودو که نه چې دا کس کم طرف ته روان دی شي واک ټو د سټور یعنی دا کس چې کومه دی دکان طرف ته روان دی نو دلته چې کومه دی موږ څه دا ټو راسه دی سور لیکل ما تاسو ته کړي دي دا سور چې کومه دی دا موږ څه دی ډایرکشن پریپوزیشن یعنی ډایرکشن پریپوزیشن چې کومه دی دا موږ څه د پریپوزیشن یو قسم دی یعنی دا ډایرکشن چې کومه دی دې ته موږ سب پوزیشن هم ویلی شو بل چې کوم موږ سره سره ایجنټیو پریپوزیشن ایجنټیو پریپوزیشن دا موږ سره هغه پریپوزیشن دی د کیک was made by my sister یعنی دې موږ ته یو کس وښوده چې ایجنټیو څه ته وایي ایجنټیو دا موږ هغې ته وایي چې یو کس یو کار وکړي ته سکول ته لاړې نو ته څه شولې ته ایجنټیو شولې یعنی دا کار چې کوم کس وکړي هغه ته موږ ویلی شو ایجنټیو بیا چې موږ څه کوم پریپوزیشن دی نو هغې ته به موږ اپوزیشن ته به موږ څه وایي ایجنټیو پریپوزیشن
یعنی د کیک واز میډ بای مای سسټر، یعنی دا کیک چې کومه دی دا چا جوړ کړی دی؟ وي دا زما خور جوړ کړی دی. یعنی دې موږ ته یو ایجنټیو پریپوزیشن یو کس راته وښورو چې مطلب دا کس دا کار دا چا کړی؟ دا دی کړی دی. نو دلته چې کوم موږ سره دا بای راسته دی دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره دی ایجنټیو پریپوزیشن. ملګرو که بیا هم تاسو ته په دې کې څه مسئله نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ، نو بیا به م انشاءالله زه تاسو په دې باندې پوهه کومه. اوس راځئ چې هغه نور چې کوم څلور قسمه دي د پریپوزیشن هغه هم کوو. انسټرومنټل پریپوزیشن. انسټرومنټل پریپوزیشن څه دی؟ دا موږ سره هغه پریپوزیشن دی چې دا موږ ته یو انسټرومنټل سیز موږ ته ښیي. لکه اوس ګوره زه تاسو ته په دې باندې اګزامپل در کوم. کله چې زه تاسو ته اګزامپل در کوم نو بیا به تاسو په اسانه طریقې سره پوهیږئ. ما په دې کلاس باندې ډېر محنت هم کړی دی. که چېرته تاسو ویډیو نه لایک کړي نو ویډیو خامخا لایک کړئ. He opened the can with a can opener. یعنی د دې مطلب سره هی اوپن وي هغه کلاو کو د کین. د کین څه ته وي؟ تاسو به د پیپسۍ خوا ډبه شانته لیدلي که نه؟ هغې ته موږ کین وایي. with a can opener یعنی کین اوپنر څه ته وي؟ کین اوپنر چې کوم هغه د کلاو وهلو هغه مشیني. نو دا موږ سره شو انسټرومنټل پوزیشن. یعنی د انسټرومنټل موږ ته یو پوزیشن وښودو چې مطلب دا کین چې کومه دی دا د پیپسۍ چې کوم ډبې دی دا یې په څه باندې کلاو کو؟ with a can opener. یعنی هغه کوم چې د کین کلاو وهلو والا الی په هغې باندې کلاو کو. نو دلته چې کومه دی دا with دا موږ سره څه شی دی؟ دا موږ سره دی انسټرومنټل پریپوزیشن. یعنی دی موږ ته یو اشاره کړې ده چې دا کین یې په څه باندې کلاو کو؟ with a can opener. یعنی په دغه کین چې کوم دا پیپسۍ کلاو وهلو کوم اله ده په دې باندې کلاو کو. مینر پریپوزیشن. مینر پریپوزیشن موږ ته څه وي؟ دا موږ ته د اخلاقو یو مطلب یا مینر موږ اصل کې اخلاقو ته وي. په دې باندې زه تاسو اوس اګزامپل در کوم. he solved the problem with ease. یعنی هغه چې کومه ده دا مسله ډېره په اسانه طریقې سره حل کړه. نو مینر چې کومه دی اصل کې دا موږ اخلاق ته وي. دې کې موږ ته دا وښودو مطلب چې دې کس چې کومه دی یعنی دا مسله چې کومه ده دا ډېره په اسانه طریقې سره حل کړه، ډېره په آرام سره حل کړه. نو دغه موږ سره څه شو؟ دا موږ سره مینر پریپوزیشن دی. یعنی موږ ته یې وښودو چې دا کس دا کار څومره ښایسته طریقې سره وکړو. نو دلته یې موږ ته وښودو که نه چې with ease. دلته چې دا ایز چې کومه دی دا تاسو سره څه شی دی؟ دا تاسو سره دی مینر پریپوزیشن. یعنی مینر پریپوزیشن چې کومه دی دا موږ سره د پریپوزیشن یو قسم دی. پوزیسیو پریپوزیشن. پوزیسیو پریپوزیشن څه ته وي؟ ګوره دا پوزیسیو پریپوزیشن دا موږ سره هغه سیز دی چې دا موږ ته ښیي چې مطلب دا سیز د چا دی. نو ګوره په دې باندې تاسو اوس اګزامپل در کوم. the car belongs to John. یعنی پوزیسیو پریپوزیشن موږ سره هغه دی چې تاسو ته ما وویلي چې دا موږ ته یو سیز ښیي چې مطلب دا د دی. یعنی ستاسو څه کتاب دی موږ د کار یا د بک belong to عدنان. یعنی دا بک چې کومه دی دا کتاب چې کومه دی دا تعلق ساتي د عدنان سره. نو دا موږ سره څه شو؟ پوزیسیو پریپوزیشن. ما چې درته کوم اګزامپل در کړی د کار belongs to John. یعنی دا کار چې کومه دی کار څه ته وي؟ موټر ته وي. دا چا سره تعلق ساتي؟ جان سره. یعنی دا کار چې کومه دی د جان دی. یعنی موږ ته دا وښودو چې مطلب دا موټر چا سره تعلق ساتي؟ جان سره. دلته چې دا ټو کومه دی دا موږ سره دی پوزیسیو پریپوزیشن دی. یعنی دا کوم چې تاسو ته ما په سره لیکلو باندې ډسپلی کړي دي کوم مې شو کړي دي نو دا دی موږ سره پریپوزیشن. بیا چې کومه دی ټو چې کومه دی دا موږ سره څه شی دی؟ دا دی موږ سره پوزیسیو پریپوزیشن. بل موږ سره دی پرپز پریپوزیشن. پرپز پریپوزیشن څه ته وي؟ یعنی she bought the dress for the party. پرپز پریپوزیشن دا موږ سره هغه پوزیشن دی هغه پریپوزیشن دی موږ سره چې موږ ته د یو سیز مقصد ښیي. وي she bought the dress. وي هغې کپړې واخیستلې. bought چې کومه دی د بای سیکنډ فارم دی for the party یعنی د پارټۍ دپاره. یعنی په دې کې موږ ته دا وښودل که نه چې دا کپړې چې کومه دی دا د څه دپاره واخیستې؟ دا دی د پارټۍ دپاره واخیستې یا که موږ وایو چې مطلب د واده دپاره. نو دغې ته به موږ څه ویل شو؟ پرپز پریپوزیشن. یعنی موږ ته یو پوزیشن وښودو که نه چې دا کپړې دې څه دپاره اخیستې. نو موږ ته دا پرپز وښودو، دا مقصد یې موږ ته وښودو چې د دې کپړو اخیستلو مقصد څه و؟ د دې کپړو اخیستلو مقصد دا و چې دلته پارټي ده او دا به د پارټۍ لځي نو دې دپاره دې دا نوې کپړې واخیستلې. یا که موږ ووایو چې مطلب she bought the dress for the عید الفطر. یعنی هغې کپړې واخیستلې د عید الفطر د یعنی د وړوکي اختر دپاره، کوچني اختر دپاره. نو
دا پار چې کومه دی دا دلته موږ سره څه شی دی دا موږ سره پرپز پریپوزیشن یعنی چې دا موږ سره څه کوي د یو څیز موږ ته مقصد ښیي یعنی د دې کپړو اخیستلو مقصد څه چې دا به زه پاټۍ کې اچوم. ملګرو همدغسې زموږ د پریپوزیشن کلاس اخر ته ورسېدو. ملګرو دا پریپوزیشن چې کومه دی دا ډېر زیات مهم دی. تاسو کو چېرته ټیسټونه ورکړي کو چا ټیسټونه ورکړي هغو ته به بالکل پته یا ایون تاسو چې کوم پیپر یې هم وي هغې کې هم تاسو ته پریپوزیشن به خامخا راځي. په لو لیول چې کومه دی تاسو ته دومره پریپوزیشن به بیا نه راځي که تاسو 9 10 کې سبق وایي 7 8 کې دې کې هم تاسو ته راځي. خو په نوکرۍ دپاره چې تاسو کوم ټیسټونه ورکوئ که هغه په تاسو په خپل ملک ورکوئ که بهر ملک ورکوئ که په هغې کې انګلیش ای او که نه پریپوزیشن به درته کې خامخی. پریپوزیشن ډېر زیات مهم دی او په دې کې خلک ډېر کنفیوز کېږي هم. نو تاسو چې ما کوم د 8 ټایپس ایکسپلین کړو نو دا تاسو د کلاس کو تر پایه پورې کتلی نو انشاءالله دا به تاسو ډېر په اسانه طریقې سره زده کړي. په دې به زه تاسو ته 2 کلاسه نور هم جوړوم انشاءالله چې پریپوزیشن کې بیا تاسو ته څه مسله هم نه وي. ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې تاسو ته څه کې مسلې صرف ما ته یې وړوکې شان ته کمنټ کوئ په هغې کې ما ته ټاپک لیکئ او ما ته وایي چې دا څیز موږ ته ایکسپلین کړه نو زه به تاسو ته په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم. 2 پارټس نور هم پاتې دي انشاءالله هغه به هم زه تاسو ته په روان وخت کې په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکړئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. د الله په امان.